یوه ورځ ښوونکي په تخته باندې ولیکل چې یو له یو سره مساوي دی. یو زده کوونکي له ځایه پورته شو او ویل ښوونکي صاحب زه یوه خبره لرم. ښوونکي وویل بیا ووایه زویه. زده کوونکي وویل ښوونکي صاحب یو له یو سره برابر نه دی. ښوونکي وویل راشه په تخته کې ثابته کړه چې یو له یو سره برابر نه دی. که دې ثابته نه کړه دلته به سزا ووینې. زده کوونکي په ډېر ډار او لړزې سره مخکې راغی او وویل ښوونکی صاحب زه 8 کلن یم او علي هم 8 کلن دی. شپه چې د علي کور پلار کور ته راځي له علي سره لوبې کوي، خو زما پلار هره شپه چې کور ته راځي زه یې وهلم. ولې علي چې له مکتبه کور ته ځي په کوڅه کې لوبې کوي، خو زه له مکتبه وروسته کور ته لاړ شم، تله ترازو واخلم او کار کوم. محسن هم زما په شان 8 کلن دی. ولې تل د محسن له کوره د وریژو بوی راځي، خو موږ تل شپه وږي ویده کیږو. شیان هم زما په شان 8 کلن دی. ولې هغه هر 3 میاشتې نوي بوټان اخلي، خو زه 3 کاله یوه جوړه بوټان اغوندم. حمید هم زما په شان 8 کلن دی. ولې تل له مکتبه وروسته له خپلې مور سره پارک ته ځي، خو زه خپلې مریضې مور ته د پښو مساج کوم. مخکې له دې چې کار ته ولاړ شم ښوونکي خپلې اوښکې پاکې کړې او په تخته یې ولیکل چې یو له یو سره برابر نه دی. له خبرو مو مطلب دا و واوره او یخني ځینې خلکو ته هیله ده، خو ځینې خلکو ته دوزخ. مهرباني وکړئ له خپلو غریبو خلکو سره مرسته وکړئ او درناوی وکړئ.